د اسلامي امارت پر راتګ سره په کونړ کې ادبي او فرهنګي برنامې او پروګرامونه د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست او کونړ ملي رادیو تلویزیون په ګډه هماهنګۍ ترسره کیږي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ځوانانو فرهنګي او ادبي راټولېدنه او روزنه خپل مسؤلیت بولي او وایي د دغو ادبي هڅو ترڅنګ د کونړ فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې خپلې هڅې هم ګړندۍ کړې دي. الحمدلله دا چې کونړ یو فرهنګي ولایت دی د سید جمال الدین ټاټوبی دی، نو الحمدلله د ځوانانو په بخش کې خو موږ په ولسوالو کې او په مرکز کې د هغې دپاره مستقلا غونډې لرو. هغې دپاره م هغه ښوونیز مرکز کولاو کلی، په هغې کې هغې ته موږ زده کړې کوو او د هغې فکري روزنه هم کوو. بل طرف ته چې زمونږ دلته کونړ یو ډېر شاعران لري، د شاعرانو سره مینه محبت لري. الحمدلله د هغې دپاره م وخت په وخت موږ پروګرامونه جوړوو، هغې راغواړو، د هغې نه مشورې اخلو او بیا هماغه شانه کوم چې زموږ بدني فعالان دي د هغې په مشورو باندې هغه شان مخکې را پروګرامونه وړو. په ورته وخت کې د کونړ ملي رادیو تلویزیون امیر هم د ځوانانو فرهنګیانو لپاره د ښکلو ادبي او هنري برنامو او مشاعرو ډاډ ورکوي او وایي دوی پلان لري چې په راتلونکي کې د کونړ په سیاحتي سیمو کې ادبي ناستې او مشاعرې ترسره کړي ترڅو د کونړ دغه ادبي بهیر روان پاتې شي. خو په نسبت باندې زما په نظر په کونړ کې فرهنګي هڅې ډېرې زیاتې ګړندۍ شوي دي. د تیر کال په جریان کې موږ ډېرې زیاتې فرهنګي ناستې وکړې د فرهنګیانو سره او دغه څه موده وړاندې فرهنګیان راټول کړه، یوه ماښامنۍ ناسته هم وکړه، ادبي بهیر هم پرانیسته چې دا په عموم کې د کونړ د ټولو فرهنګیانو هغه تشویش چې پیدا شو د فرهنګي فعالیتونو په رابطه هغه مشکل حل شو په همدې ناستو کې. او موږ کوشش کوو چې په لرو پرتو سیمو کې د کونړ په سردرو کې، د سیند په غاړو کې، په غرونو کې، په ځنګلونو کې فرهنګیان ویسو، هلته انتقال کړو، د تلو زمینه ورته برابره کړو او هلته ورسره غونډې وکړو. کونړ کې د فرهنګ او ادب مینوالو د اطلاعات او فرهنګ ریاست او ملي رادیو تلویزیون د ادبي او فرهنګي هڅو ستاینه کوي او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولایت کې د ادب او فرهنګ د بډایه کولو لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي. په کونړ کې ادبي هڅې هماغسې د تیر په څیر باندې ژوندۍ روانې دي. دلته مشاعرې کیږي، شاعران راځي، لیکوالان راځي، ادبي ناستې کیږي. خو بیا هم موږ د امارت اسلامي نه همدارنګه د اطلاعات او فرهنګ او د رادیو تلویزیون او د نورو فرهنګي ادارو نه موږ غواړو چې لا هم دغه برخه بډایه کړي او همدغسې مشاعرې دایرې کې زموږ ځوانان پکې برخه واخلي. د یادونې ده چې د کونړ ولایت فرهنګیان او د ادب مینوال د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې په دې ولایت کې د فرهنګ د لا غوړېدا لپاره علمي سمینارونه او ادبي ناستې لا زیاتې کړي ترڅو د دې ولایت ځوان کل په روزنه کې مثبت بدلون رامنځته شي.